اللہ تبارک و تعالی فرمائی والفجر زما دی په سحر په ټیم باندې قسم وي ولیال عشر او په لسو شپو باندې زما قسم وي والشفع والوتر او په جفتو باندې او په طاق باندې زما قسم وي جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې والفجر ولیال عشر دین سشی مراد دے هو الصبح وعشر الفجر چې دین مراد دلوی اختر رضی سهر ټیم مراد دے اللہ دی آغی قسم خوڑل دے او بیا اللہ تبارک و تعالی قسم خوری ولیال عشر دلس شپو دلس شپی چې بیگانا شروع شیدی مسلسل لختر شپی پوری دلس شپی دا دی قسم اللہ تبارک و تعالی خوڑل دے او بیا والشفع والوتر شفع طاق جفت والوتر او طاق جفتنا مراد جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی والوتر یوم عرفہ نهم رز چکم دے دا دی میاشتی یوم عرفہ ورطوی لکیگی دا طاق رز دا مراد دا او ورپسی بیا شفع چکم دے جفت یا غین مراد یوم النحر دی اختر رز مراد دا دا دی طول شپو اللہ تبارک و تعالی قسم خوڑل دے دی اختر دی سحر قسم خوڑل دے بیا دی لس شپو قسم خوڑل دے عرفی دا رز قسم خوڑل دے او اللہ تبارک و تعالی دی اختر دی رز قسم خوڑل دے دا اشارہ دا دی خبری تا دا رزی اللہ تبارک و تعالی تا انتہائی محبوب دی اللہ تبارک و تعالی پیغمبر فرمائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ منا روایت تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو کہ بنی آدم جو سمرہ اعمال کی اغا اللہ تبارک و تعالی تا چی سمرہ پا دی رزق محبوب دی نیک اعمال دمرہ پا نور رزق محبوب ندی دی رزق چی سمرہ محبوب دی اللہ تبارک و تعالی تا نیک اعمال دی لس رزق صحابہ کرام عرض کو یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ دی اللہ پا لاری کی جہاد کولنا دی رزق دا نیک اعمال اللہ تا غور دی نبی علیہ السلام ارشاد فرمائی چاہو ہاں یو کس کورنا تا جہاد لپارا اخپل مال سارا و اخپل جان سارا او دو تا بیاد شہادت مرگ ملاو شو شہادت تا ملاو شو دی واپس اغا جانو واپس رانغے دا سڑے غور دے ورنہ عام حالاتو کی دا دی رزو نیک اعمال اغا دی جہاد فی سبیل اللہ نم غور دے نمرا لیا درجہ دا دی رزو دی اعمالو کولو کم اعمال لی نو دی اغی بارکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا حب الى اللہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے کہ بدی رزق اللہ تبارک و تعالی دی عشری کے چکنے کا عمال سمر اللہ تا محبوب دی دومنا نور رزق محبوب ندی لہذا تاثر سکول لی فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید فدی رزق تاسو لا الہ الا اللہ فدی رزق تاسو اللہ اکبر او فدی رزق الحمدللہ دیر وائے او بل حدیث کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے فاکثروا فیہن من التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر فدی رزق تاسو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دا کسر سروائے ذکر چھ حاجان حج لبار دلی دی احرامون تڑلی دی اول تک دی اللہ تسبیح بیانی دی اللہ وحدانیت بیانی تاسو ہم اغوصر مشابہت اختیار کئے اور تاسو ہم دی اللہ تبارک و تعالی پاکی بیانوئے سبحان اللہ اللہ تو پاکی دی ہر عیبنا دی ہر نقصنا دی خوبنا دی مرگنا خوراک سکاکنا ہر عیب چی عیب گرنے کی گی اغانا تا پاکی اللہ الحمدللہ طول تعریفون دنیا کی جسم رکی گی دا سشی تعریف چی کی گی اغستائینا اغتالا پارا دا پا جہان کی جسم رستائینی کی گی جاغی اغز ہستی تی چی اغستا استائینی کی گی او لا الہ الا اللہ نہ سوا بلسوک مشکل کشا بلسوک حاجت روا بلسوک چکم دے حاجتون پورا کولو والا اغم مصیبتون ختمولو والا
پریشانانو ختمولو والا، بچی راکولو والا، بیماریانو ختمولو والا، حالات راوستلو والا او حالات ختمولو والا نشته دی الا الله، سوا دی الله دی تانا بل څوک دا کارونه نشي کولی. الله اکبر. کائنات کې چې څومره عظیم خلق دی، څومره عظیم احسان دی، عظیم مخلوق دی، د دې هر څه نه لوی دی کرسی ده، که قلم دی، که هغه اسمانونه دي، که هغه ځمکې دي، که هغه دریابونه دي، د هر څه نه لوی هستی ای الله ستا ذات دی. نو په دې ورځو کې درېیمې کلمې ذکر کثرت سره مطلب دا دی دا کوئ سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر. فاکثروا فیهن، کثرت سره وایئ. نو دې ورځو کې دا اعمال مونږ له کول پکار دي، هغه اعمال چې هغه الله تبارک وتعالی ته مونږ نږدې کړي. بل فضیلت د دې ورځو دا دی، نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایو چې دې ورځو کې روژه نیول، یو ورځ نیول د یو کال د روژې برابر ثواب الله ورکوي. چا یوه ورځ روژه ونیوله، الله والا د یو کال د روژې ثواب ورکوي. او بیا چا چې په دې ورځو کې قیام وکړو، د شپې قیام یې وکړو، تهجد له پاسېدو، تهجد مونځ یې وکړو، د داسې دی گویا د لیلة القدر کې قیام وکړو، دومره لوی اجر دی. نو د شپې هم الله ته محبوبې دي، ورځې هم الله ته محبوبې دي. بهترین ټیم دی، مختصر غوندې ټیم دی. که چا نه پکې کېږي روژې ونیسئ، نه کېږي، ګرمي ده، ګران کار دی، نو کم سے کم تسبیحات، کم سے کم 5 منځونه، کم سے کم د قرآن پاک تلاوت، او کم از کم د ګناه نه ځان بچ کو. په دې ورځو کې هر قسم ګناه نه موږ ځان بچ کو، ځکه چې کم مقام کې او کم مکان کې عبادت باندې ثواب زیات ملاویږي، نو هغه مکان کې او هغه مقام کې او هغه زمانه کې بیا چې سړی ګناه کوي، نو ګناهونه د هغې هغه خباثت او هغې ګناه مزید زیاتېږي. مثال کے طور پر سڑے حرم شریف نے بار گناہ کی نو هغه گناہ کمی درجی والا دے، اقا گناہ حرم کی دن نکی نو دی هغه وبال زیاتیږي. یو سړی بار گناہ کی دی هغه گناہ کم دی، جماعت کی دن نکی دی هغه وبال ښه زیاتیږي. یو سړی بار گناہ کی دی هغه وبال به کمی. یو سړی چې کوم مسجد نبی کې دن نه گناہ کی دی هغه وبال زیاتیږي. ولی چې بار ته مسکئ تا ته یو درجه ملاویږي، جماعت کې دن نه کوي امامتۍ سره کوي 27 درجې ملاویږي. اقا مسجد نبی کې کوي الله تبارک و تعالی دی هغې اجر 50,000 درسي، او اقا مسجد حرام کې کوي دی هغې ثواب 1,00,000 په یو مز باندې الله بدلی. نو دغه ځایونو کې چې بیا ته ګناه کوي نو ګناه هم زیاتیږي. نو دغه شان ته چې کومې زمانې کې الله تبارک و تعالی عبادت باندې ثواب زیات ورکوي، لکه دا ورځې شروع شلې یا د روژې میاشت ده، دا بهترینې ورځې دي، الله ته محبوبې دي، نیک اعمالو باندې الله اجر زیات ورکوي. نو که دې کې مونږ ګناه کوو نو ګناه باندې وبال به هم زیاتي، د ګناه هغه وبال او ګناه به مزید زیاتېږي. لہذا مونږ په دې ورځو کې ځان د الله د نافرمانۍ نه بچ کو، مونږ په دې ورځو کې د الله تبارک و تعالی د پیغمبر د نافرمانۍ نه ځان بچ کو. مونږ په دې ورځو کې سنت چې ماتو هغه سنت په ځان کې راولو، او مونږ په دې ورځو کې کم از کم دا 5 منځونه خو کو کنه. کنه ټول عمر به مونږ دغه انتظار کو چې زه رستو به کومه، اوس لا ما څخه ټایم شته سهار مونځ له به رستو پاسم، رستو کې راځه ځوان دنیا نه لاړ شي او د سهار مونځ توفیق ورته میلاو نه شي. خپله تجربه زما دا ده چې کوم کس مخکې نه سهار مونځ کوه هغه اوس هم کوي، او کوم چې مخکې نه کوو هغه 4 میاشتې ولګي راشي او هفته مونځ راکوي بیا راځي بیا نه راځي، حج لاړ شي واپس راشي هفتنې مونځ د راځي بیا نه راځي. مخکې مونځ نه کوو وړوکوالي باندې ځان عادت کړی نه دی، وروستو ګورې بیا توفیق نه میلاویږي. لہذا سستی او غفلت اوس مونږ څخه ټایم دی د ځان نه هغه لرې کړو. مونږ د 5 منځونو خپل ځان پابند کړو، او مونږ د قرآن پاک تلاوت ځان پابند کړو، او مونږ د ذکر د اذکارو ځان پابند کړو، او مونږ د ځان د ګناه نه بچ کړو. مونږ جمعه سره تعلق وساتو، جمعات آباد کړو. یقینا چې د الله کور آبادی الله ستا زړه کې دننه چې کوم کور دی زړه دا به آباد کی. الله تبارک و تعالی و دې کې خپله ټکانه ونیسي. او که ته الله کور نه آبادی نو ستا د خپل جسم کور چې کوم دی زړه به دا به هم برباد دی، دا به هم رواني، او ستا د اوسېدو چې کوم کور دی هغې کې هم پریشانیاني. ظاهره باندې به تا غټ بلډنګ جوړ کړی وي او پای کې به تا نه قالینو تا لګولي وي، په دې کې فانوسونه به تا لګولي وي، پای کې به تا نه تا کارپېټ اچولي، لیکن سکون به پکې نه.
آرام او راحت په پکې نه پریشانیاں مرض سره زیاتېږي معلومه دا شته چې سکون دی الله تبارک وتعالی په یاد کې دی لہذا کله چې مونږ د الله نافرماني پرېږدو مونږ د الله فرمان بردارۍ طرف ته راشو اطاعت طرف ته مونږ راشو سکون به میلاو شو ډېر خلک بیا دا اعتراض کوي چې مونږ خو کثرت سره وظیفې کوو مونږ خو بیا هم زمونږ کور کې هغه کورونو کې دننه هغه برکات نه راځي نو وظیفې خو مونږ ډېرې کوو لیکن ورته ووایه چې ګناه پرېږده نو ګناه پرېښېدو ته مونږ تیار نه یو مونږ کور کې دننه د کورونه بوتان جوړ کړي دي که دننه بوتان مونږ ایښي دي تصویرونه لګېدلي دي او یا ماشومانو له د لبو په نوم باندې لوی لوی کارټونان راوړي دي هغه ورته ایښي دي بوتان کورونو کې پراته دي سکون به څنګه راشي مونږ زنانه بې پردګي نه پرېږدي سکون به څنګه راشي بې حیایي عام ده سکون به څنګه راشي نو اول نه به ګناه پرېږدو بیا چې مونږ دوی استعمالو وظیفه کو نو هغې برکات او هغه به اثر هم کوي او هغې د وجې نه به د کور نه پریشانیانې بیا ختمېږي هم نو لحاظه دې ورځو کې مونږ د ګناه نه ځان بچ کړو او مونږ الله تبارک وتعالی سره صلح وکړو او دویم دا چې نبی علیه الصلاة والسلام بیبي حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایو چې کله تاسو د اختر د میاشتې ذوالحجې د میاشتې سپوږمۍ ووینئ او تاسو کې د یو کس اراده وي و اراده بعضکم احدکم ان یضحی تاسو کې چا اراده دا وي چې هغه قرباني کوي فلا فلیمسک عن شعره و اظفاره او بل حدیث کې دی فلا یاخذن د خپل ویښته بیا نه کټ کوي او خپل نکونه دې نه کټ کوي مستحب عمل دی مستحب عمل دی چې کوم سره قرباني اراده ده نو هغه دی بیا د لس ورځو کې قربانۍ کولو پورې خپل ویښته نه کټ کوي زنانه د کور کې نو هغوی د خپل نکونه نه کټ کوي دا لس ورځې دا مستحب عمل دی نن اوس عشره شروع شوې ده او تاسو ته مخکې بده نه وه او سړی نکونه هم غټ شوي دي او د ترخونو ویښتو نوم لاندې ویښتو هم غټ شوي دي او په دې باندې صلیخ ورځې دننه په دې کې دننه برابرېږي دغه لس ورځو کې دننه نو بیا کټ کول دا لازمي دي ځکه چې صلیخ ورځې نه زیات دې باندې اړول دا ګناه کبیره دی د ترخونو ویښتو د نوم لاندې ویښتو دا صلیخ ورځو نه زیات شي دې باندې واوښتې دا ګناه کبیره شته یا نکونه چې کوم نه کټ کړي دي دومره غټ شي صلیخ ورځې پرې واوښتې دي اوس هم نه دي کټ کړي نو لهذا دا ګناه کبیره ده نو که چا نه کټ کړي او صلیخ ورځې پورې نه زیات پکې دغه 10 ورځې برابرېږي 35 برابرېږي بیا دې نه کټ کوي قربانۍ وروسته دې کټ کوي لیکن که داسې کس دی چې هغه صلیخ ورځې دغه ورځو کې دننه برابرېږي نو بیا هغه باندې کټ کول دا لازمي دي